راشه سترګو کې مې خوب شه د ژوند ستړیا ماښامه راشه سترګو کې مې خوب شه زه دې کړمه بیا ارامه راشه سترګو کې مې خوب شه دا پهله ټایم کې سردار علي صاحب ویلو په پاکستان د لایک زاده لایک په هغه کې پروډکشن کې موسیقي خو هغه ورکړې وه نظیر ګل او بیا دغه سندره نشر شوې وه رابعه تبسم په اواز د شوکت علي پروډکشن کې دا په پاکستان ټلویزیون دا سندره ډېره زیاته افغان صاحب تاسو د دې سره سره د 64 کتابونو یعنی 300 کتابونو مصنف هم دي آیا دا کتابونه تا پس باندې ډېر لیکلي دي په دې کې تا غزل باندې ډېر کار کړی په نثر دې ډېر کار کړی دی په چاربیت دې کار کړی یا د کسی لیکلي یا د نور داسې ژوند افسانې نثر تاسو څه په دې خپل کتابونو کې عوام ته پیش کړي دي زیات کتابونه خو دي شاعري بیا ورپسې د زیب آرټ پبلیشر هغه لکه ډیمان باندې ما داسې کتابونه لیکلي چې هغه اردو نعتونو باندې به کتابونه راغلي زاړه نعتونه نوي نعتونه تالیف پکې دی عجب خان افریدي داستان ما لیکلی هغه چاپ شوی نور خو پرې چې ما داسې نوي صنفونه لکه پښتو کې تقریرونه نه وو پښتو کې تقریرونه نه وو په مشهورو شخصیاتو په هغه شخصیاتو چې حضور صلی الله علیه وسلم کې شامل څلور هغه دي خلیفګان دي هغه پکې دي بیا ورپسې دغسې حضرت خالد بن ولید باندې حضرت علي رضی الله تعالی بیا علامه اقبال خوشحال خان خټک همدغسې لیاقت علي خان دې شخصیاتو باندې ما تقریرونه بیا ورپسې د ښځې خاوند شاعري دا کتاب به تاسو چرته د ښځې خاوند چې ښځه هم شاعري او خاوند هم شاعري دې شاعري یو څانګه دوه ګلونه همدغسې ډېر نوي شیونه لکه پښتو کې اس ایم اس نه و پښتو اس ایم اس شپږ کتابونه ما بیا اردو کې 3 کتابونه اس ایم اس پښتو والا دي صرف پښتو کې اردو والا چې دي هغه اردو ومای هغه رومن اردو کې او بیا رومن اخر داسې اس ایم اس موږ شامل کړي چې هغه استاد چې دی هغه شاګرد ته استوي شاګرد د استاد سره ښځه لکه بال بچ ته استوي ورور خور ته استوي لکه هغه بې عیبه داسې میسجونه چې هغه باندې سړي ته درناوی میلاویږي نه چې هغه نوم یې په بدو داسې اس ایم اس افغان صاحب زموږ مینوالو ته تاسو دا مو وایئ چې بھائی تاسو په ریډیو پاکستان کې ډېر خدمات سره انجام ورکړي دي پای کې مو کار کړی ټي وي باندې نو د کم وخت نه تر کم وخته پورې تاسو په ریډیو پاکستان کې چې کوم دی لکه کار کړی دی بې حیثیت څه پاتې شوي تاسو زه پهله نمبر کې چې کله انټروډیوس شوی یم په ریډیو پاکستان پېښور کې دا د 1976 خبره چې پهله یو پروګرام به لیکلو مراد شینواري صاحب به لیکلو مرکه هغه مرکه کې هغه ورځ چې چونکې زموږ د افغانستان سره تعلقات ټیک نه وو نو هغه ډېر سیکرټ پروګرامونه وو لکه د نشر کېدو نه پهله مونږ ته به شاعر ته به هم پته نه وه چې زه به کوم غزل وایم تقریر کوونکي ته پته نه وه چې زه به کوم تقریر لکه 15 قسم تقریرونه وایي په سړي ولیکل یا کلامونه نو هغه لایو ژوندی پروګرام دی نو ما په لومړی پروګرام چې کړی 1976 کې د شاعر کلام د شاعر په ژبه د عرفان الله عرفان په د شاعر کلام د شاعر په ژبه جی بیا ورپسې همدغسې روان وم بیا 1977 کې زه چونکې باجوړ کې وم نو د باجوړ د سیمې طرف نه لیسنر کوم یو هغه کمیټي وه نو زه د هغې لیسنر ریسرچ یو نماینده په توګه باندې د باجوړ ځای بیا چې هر کله زما ټرانسفر وشو زه چونکې فرنټیر کور کې وم نو هر کله چې زه وانه ته لاړم نو بیا په ډېر اسماعیل خان ریډیو کې زما لکه ما به پروګرامونه لیکلم او نشر کول او ورځو کې لیکل استول ډېر ګران و په ډاک به موږ استولو بیا به هغه ځای نه نشر کېږي بیا زما چې ریټایرمنټ شو نو زه ایز اے ډیوټي افیسر په ابټاباد ریډیو کې تعینات لکه زما یو وټاکلی شوم خو هلته ما ته خوند یې نه راکړو
بیا هر کله سولنګي صاحب چې راغی نو د ځای کې د 18 کاله شو د ریډیو پاکستان ابتباس خو پکې پښتو پروګرام نه